د شیطان پلان ناکام کړه، د ژوند ګڼ مشکلات به دې حل شي. آیا حیا نه درځي د نعمتونو په سمندر کې د یو څاڅکي له نشتوالي شکایت کوي؟ چارچاپیر دې پام کړی څومره نعمتونو کې ډوبي؟ کله دې د دومره درکړل شویو نعمتونو په بدل کې له خپل مهربان رب مننه کړې؟ تا نور لیدلی چې څه وضعیت یې دی؟ که غور پرې وکړې د نورو پرتله ته پاچا نه یې؟ یو نعمت دې ځنډېدلی یا یو بې خونده حالت در باندې راغلی، ټول درکړل شوي نعمتونه یې درنه هیر کړل. انسانه ته څومره ناشکره یې. حالات او ظروف هغه څه دي چې موږ الله پاک ته نږدې کوي. سخت حالات او شرایط مو دې ته اړ کوي چې خپل رب ته شکایت وکړو، نه دا چې خلکو ته له خپل ربه شکایت وکړو. آدم علیه السلام ته د سجدې نه کولو له امله الله پاک ابلیس وراټه. په غبرګون کې د هغه لومړۍ انتقامي پرېکړه همدا وه چې موږ به داسې بوخت کړي چې د خپل رب له شکر کولو بې غوره شو. آیا ابلیس په یوه ښکاره چلنج کې موږ د آدم اولادونو ته د خبرداری نه دی راکړی؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. ژباړه: ابلیس وویل نو څنګه چې زه تا په ګمراهۍ کې اخته کړی یم، زه به هم ستا د سمې لارې په سر دغو انسانانو ته کینم. ثم لاتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. ژباړه: له وړاندې او وروسته، ښي خوا، چپ خوا او هر لوري به یې راایسار کړم او ته به د دوی زیاتره شکر ایستونکي ونه مومې. الله پاک ورته په ځواب کې څه وایي؟ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. ژباړه: له دې ځایه سپک او رټل شوی ووځه، له دوی څخه چې څوک ستا پیروي وکړي ستا په شمول به له هغو ټولو څخه دوزخ ډک کړم. استغفر الله. خو بیا هم هره شیبه ابلیس زموږ پام وړو وړو شکایتونو ته اړوي او د الهي نعمتونو سیلابونو باندې غور نه کوو. که موږ کورنۍ لرو له مسؤلیته یې شکایت کوو، که کور ولرو د کار له نشتوالي شکایت کوو، که اولاد نه لرو له بې اولادۍ، او که یې ولرو د هغوی د تربیې له زحمته شکایتونه کوو. که مال ونه لرو هم شکایت کوو، که یې ولرو له نورو سره ځان پرتله کوو او د خپل مال له کموالي شکایت کوو. اما د خپل رب شکر نه ادا کوو. همدا ده چې له نفسي خواهشاتو سره مبارزه د جهاد مهمه برخه ګڼل شوې. ځکه شیطان الله پاک ته زموږ په اړه همدغه وعده ورکړې چې ستا بندگان به نه پرېږدم چې شکر کوونکي به وي. اوس که ته د شیطان دغه خبرداری بابیزه ګڼې او د هغه لاره نیسې، حیا نه درځي او ځان درته ملامته نه ښکاري؟ انسانه ته څومره نازوانه یې. شکر په حقیقت کې د الله پاک عبادت او د شیطان د دغه پلان ناکامول دي. له ځانه یو شکر کوونکی انسان جوړ کړه. په وړو وړو نعمتونو چې الله پاک درکول یا په هر حالت چې ته یې اوس لرې، همیشه شکر کوونکی اوسه. الله پاک نه مننه کوه. همیشه په ژبه دا جاری ساته چې الحمدلله علی کل حال.